حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وخته کله چې په دې اولي پوړۍ باندې خپل کې خدای دې ته جګ شوی ویلې آمین بیا چې کله دې پوړۍ ته وخته به ویلې آمین کله چې درېمې پوړۍ ته وخته به ویلې آمین صحابه کرام تاسو وکړه على ما أمنت يا رسول الله إذا لا پیغمبر څنګه دا امین ویلا دا کار د څه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عادت خلاف نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اتاني جبريل فقال يا محمد مات جبريل راغی عليه السلام ویل يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك هغه څوک چې ذلیل شي دا غپوز دې په خاور باندې ککړ شي چې ته دا په خوا کې یاد کړی شي ستا نوم یاد کړی شي ستا تذکره وکړی شي او هغه په تا باندې درود ووایي وایي ما ته ویلی چې امین ووایه نو ما ویلي امین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم چې کله راځي مؤمنان باندې درود وایي دلیل دې په دې خبره باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم سره درود وایي فرض دی واجب دی ځکه انسان په د ذلت نه خلاصيږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د جبريل عليه السلام د خیرونه باندې خلاصيږي دې مې په وړاندې چې کله وختلم به ما تویلی رغم انف امرئ دخل عليه شهر رمضان ذلیل دي شي رسوا دي شي پوزه دي بخور باندې ککړ شي د هغه شخص چې رمضان المبارک داخل شي ثم خرج بوزي فلم يغفر له او د تبخنه ونکړي شي دا سړی دی وایي ذلیل شي دا دی خوار شي دا دی رسوا شي چې رمضان المبارک راځي او بيځي او د ته پکې مغفرت نه کېږي رمضان المبارک شهر المغفرت ده د مغفرت میاشت رب العالمین موږ او تاسو باندې راولي موږ مغفرت ته محتاج یو زموږ مغفرت ته ضرورت دی چې الله رب العالمین موږ وبخي د بخښلو میاشت راغله درېیمه په وړۍ باندې چې پورته شوم و جبریل راغی ما ته ویل چې رغم انف امرئ هغه څوک چې ذلیل شي ادرک ابویه او احدهما رالاندې کې پلار او مور دلته ژوندي دي یا یو د دغې دواړو نه فلم یدخلاه الجنه او دا پلار او مور دلر جنت ته داخل نه کړي دلر پلار او مور جنت ته داخل نه کړي یا یو د دغې دواړو نه جنت ته داخل نه کړي پلار او مور د جنت د دخول کلیګانې دي د چابیانې دي پلار او مور ژوندي دي یا یو او بچی خدمت ونه کړي په دې کې هغوی وفات شي او په ده باندې غصه دي دا په حقوقو او نافرمانۍ کې دی دلته دعاګانې د خیر نه دي کړي وایي دغه شخص د هلاک شي دا د تباه شي دا د ذلیل شي وایي ما ته ویلې چې امین ووایه نو ما امین ویلې حقیقي ذلیل هغه څوک دي چې هغه د جبریل خیرو والی دي هغه خیري چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امین ورباندې ویل شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم قدر ایمان والا باید ډېر وکړي د رمضان المبارک په میاشت کې مغفرت باید مؤمن ته وشي د ده د عبادات او طاعات د وجې نه او د پلار او مور خدمتونه د هغې خوشحاله او راضي ساتل د
تر څو د دې د وجې نه دا بنده الله جنت ته داخل کړي.